سو دلته راشه شارټکټ په څنګه جوړه دا دو شارټکټ فعل حال تاسو سپیسیفای کې صحیح ده نو سبا کما د شټ ډاون شارټکټ په څنګه جوړم سو وی کین ډو لایک دیس زبا رائٹ کلک په کوم دی نه څنګه ویډیو رائٹ کلک آن سے فار ایگزامپل ډیسکټاپ خیر ویډیوز نم تاسو کته شي کنه ضرورت مت د لیکلو نشته ښه ویډیو خوشته لړی کنه بس دا ویډیو تاسو 1 by 1 خپل لیکل شي سره کې داس او صرف هغه پاتې دا دی چې شټ ډاون سپیس دا سپیس دی ماینس اس سپیس ماینس ټي سپیس 0 اینڈ دین دا مو سره دی د ریسټارټ لپاره کوم کوډ دی اصل کې نو ماغه د شټ ډاون سپیس ماینس آر سپیس ماینس ټي سپیس 0 بالکل دا به تاسو ورکوي اصل کې نو دا ډیر نو اصل کې د شارټکټ هغه میتھډ شو اصل کې ډیر یو ګاټ اټ نو په لاست اینڈ کې ته بیا یو زبردست کمانډ دی چې ته هایبرنیټ وته ویل شي صرف ایکسپلین به کما او چې کله موږ لیکچر وایند اپ کوو به ماته یاد کا اصل کې هایبرنیټ څه پر استعمالي کی یا ساته هایبرنیټ د ټول نه زبردست آپشن دی شٹ ڈاؤن ریسٹارٹ وغیرہ وغیرہ دیز آر سو awkward commands د ټول نه زبردست چې کوم دی what is hibernate hibernate دې څه دی اصل کې hibernate موږ څه ته ویل شو hibernate اصل کې دا یو پیریډ دی اصل کې په دې کمپیوټر ته موږ ورکول شو کله چې کمپیوټر په سٹارټ کې ډیر زیات سلو لګي د دنیا مشکلات ورکې په سٹارټ کې کله یو میسج ورکې کله بل میسج ورکې وغیرہ وغیرہ د دغه مشکل د حل کولو لپاره او زه غواړم چې زما کمپیوټر برابر ګول شي او زما چې دا کم سون هر څه پراته د خپل ځای پاتې شي او ماته د ایررز رانه کې زردی ولګي زردی لاګین شي وغیرہ وغیرہ دا غیر لپاره موږ اصل کې هایبرنیټ استعمال کوو This is very perfect option. Hibernate اصل کې څه کار کوي نمبر 1 Hibernate لومړی د پر استعمال Hibernate is used د پر استعمالي کی to speed up the startup position of Windows and logging Windows لومبي کار دي څه کی ما سره دی اصل کې کله Hibernate is used to speed up the startup position of Windows چې کله Windows هغه سٹارټ کی چالانې کی کنه بالکل نو داغه عامه ته ډیر تیز کی اصل کې دار سره او یا چې کله زه دا لاګ اف کوم کنه لکه داسې دا لاګ اف چې کوم دا ماته ډیر زیات تیز یې اصل کې ډیر کویک دې ته لاګینګ Windows وته ویل شي بل it does not give any errors during startup او د Windows په سٹارټ کې چې کوم دی دغه څه errors نه راکې اصل کې بل دا دی it does not close any opened programs in Windows او چې دا کوم پروګرام تاسو سره موجود دي کنه دا به تاسو سره دغه په خپل حال باندې موجود دي دا به نه ختمي تاسو سره اصل کې نو جن د موږ اصل کې دا د هایبرنیټ کار دی اصل کې ډیر په لاست اینڈ کې بیا ماته یاد کا چې کله لیکچر ختم نو زه هایبرنیټ ته یوز کوم چې هایبرنیټ څنګه یوز کیږي ما سره یو ګاټ اټ نو یس مطلب دا دی چې هایبرنیټ د شټ ډاون او د ریسټارټ نه دا ډیر زبردست کمانډ دی ولې خدي ځکه چې دی کله سیستم سٹارټ کیږي بالکل سیستم سٹارټ کیږي نو د خپل پوزیشن یا لاګین موږ وینډوز ته لاګین کیږي نو د ډیر زیات کم ټایم اخلي مطلب د سیستم ډیر سپیډي کوي بل چې کله زه کمپیوټر سٹارټ کما وینډوز سٹارټ کیږي نو د کو سونه ایررز نه غمات نه راکې او د ته اصل کې موږ سی ویل شو د ته موږ دیتا bypassing windows متوي سو ته ویل شي bypassing windows متوي اصل کې دیتا نو bypassing windows چې کوم دی همدا کار دی موږ سره اصل کې چې ډایرکټ ایررز نه اصل نه تیر شو ډایرکټ ما windows ته راولي او بل تر نمبر خبر دا it does not close any open programs in windows او دې زما چې کوم پروګرام نو کودا لس میاشتې بندي دغه هایبرنیټ وي او مسله پروګرام نه په خپل ځمانه په لګیا سي کیا دا مسله چینج کوي نه نو او نه چینج کوي بالکل یا چارج ختمول وغیرہ وغیرہ دا هیڅ نه کوي نورمال حالت کې مسراسل کوي نو دا د هایبرنیټ کار دی او بس یو بل کمانډ چې چاهي د اصل کې موږ ویل شو رن په دې کې اوسو کمانډ شته خدا بس تاسو کنټرول پینل کې هم ها رن کمانډ ته پورا اصل کړی
run what is run command تاسو question کولی شي what is run command اصل کې it is used to open a program very easily یو پروګرام ډېر په اسانه سره د موږ خلاصول شو دې ته اصل کې موږ run command مته ویل شو اصل کې run command shortcut سره اصل کې windows کی د دې windows کی plus r shortcut ته اصل کې ما سره دا یو چې بالکل چې windows کی plus r کله پریس کی تر بس نه درکې run بدل درکې اصل windows کی plus وګورئ دا windows کی plus r چې کله پریس کړئ نه نو طالبہ ګورئ کچره اوس تاسو run command شتا که زه رائټ کلیک کوم properties تراشم start menu تراشم بالکل کسٹمائز تراشم او دا رن مې دې نه ختم کنيشته ما سره اصل کې دا اوکے کا او دا اوکے کا ګورئ که start تر برن ما سره نشته نو کته وې چرن نشته ډایرکټ او شارټ نه راولې داس it doesn't matter ګورئ start تراش دې نه یا بس windows کی plus r automatically تاسو را بدا درکې داس او بس رکاوټ بدل کې دل او کنین بس رائٹ کلیک پراپرټیز تراشه start menu تراشه ما کسٹمائز تا او دې زنه رن کمانډ چې کومه ته سمپلی راوستي شو کین گیٹ بیک دس از رن کمانډ and then take okay and then okay یا ساته پدې کې ډېر زبردست کمانډز دي سره لکه څنګه ما غل د کلی it is used to open a program very easily یو پروګرام سره ډېر په اسانه سره خلاصي بدون د دې نشي چې زه په سمپل ځای لګوم وغیرہ وغیرہ لکه say for example ما سره مایکروسافټ ورډ دی ګوره لکه مثال کے طور پہ مایکروسافټ ورډ لکه ورډ دی ما سره نو که زه مایکروسافټ ورډ ته زما زبړم به سٹارټ ترازم بیا بل ته آل پروګرامز ترازم بیا به دې زما مایکروسافټ افیس ته وغیرہ وغیرہ رازم نه بس زه بس وکما رن ته براشم او پرن کې بوته ون ورډ ورکم رن کې بوته وګوره اول ونډوز کی پلس ار دی پریس کې کنه دلته کې بیا څور کې اصل کې ون ورډ بوته ور کې اصل کې ون ورډ دا د مایکروسافټ ورډ د پاره اصل کې اصل وګوره مایکروسافټ ورډ ما ته خلاص بیا سٹارټ تراش دي زینا دغه سي او پریس انټر دا بخامخا کزه سه فار ایگزامپل مایکروسافټ ایکسل خلاصو مثلا کې زبرن تراش دي زینا and then زب جست ایکسل پکې ولیکم and then press enter ور ایکسل پروګرام خلاصې کنا سٹارټ تراش رن ته دي زینا او سو کپدې کې ایکسل دې کې ولیکا او دې زنه دا اوکے کا پاس ور ماته مایکروسافټ ایکسل راته خلاص which is very simple because say for example Microsoft PowerPoint خلاصو مثلا کې دا خلاصو مثلا ٹھیک ہے نا کو Microsoft PowerPoint ته خلاصو مثلا کې so what to do دا غدا پر اصل کې زه رن تراشم دي زینا او پرن کې بده ځکه پاور پینټي بوت لیکم ګوردا بیا ساتي ځان سره پاور پینټي یو کس PowerPoint په سیو زیبل زګر زنه ملاويږي ډایرکټ سٹارټ تراش رن ته دي زینا او سب کې لیکا پاور پینټي په کې لیکا PowerPoint به اتوماتیکلی خلاص کېږي پاور پینټي ولته خو هغه یو بل خبره مو کړه شفردان ک سپیلینګ کې غلطی ده را نه هغه سرچ نه بیا کیږي تاسو سرچ نه کیږي خدا به یاد ساتي پاور پینټي د دې مطلب نه چې سپیلینګ غلط دی نه دا پروګرام د مایکروسافټ نه په دې نوم باندې راغلی دی اصل کې دا په دې نوم راغلی دی لکه مایکروسافټ ورډ دی ما سره نو مایکروسافټ ورډ په ځای مایکروسافټ نه ورډ کې ورډ لیکو اصل you got it دا سي اني مایکروسافټ اکسس موږ راولو تاسو دلته راشي دلته نه دلته به زه خبره کوم نه به په هغه بیا تاسو یم زما بلازم جوړ شي ترش تر پاسه ته کې زما نظر نه کول نشم کنه زه کې نه خپل زه خپل یو مخ داسې غزم کنه درد کې بس مایکروسافټ ګوره کړی ته نه بالکل مایکروسافټ اکسس چې کوم دی دغه دغه پر بزر رن تر شمه او نن کې بوته ز ام اس اکسس پلیکم اند دین پرس انټر ډیر زبردست میکانیزمز دي استاد یو خبره مده استاد هغه شان دلته ولیکل رن دی ولیکل ام اس ا اکسس ته بدالي کې پران کې اصل کې دا چې مول کې به انټر و هم اتومات راځي رن نه ودا مخ کې زما نه رن مخ کې نه زی لکه ګوره علمي بران تلاړ شي مطلب مې دا چړمي بران تلاړ شي بیا بالي دولی کې بیا انټر پرس کریکټ نه دا تا سیکوینس جوړ چې ویزه علمي سٹارټ تراشم رن تا او پرن کې بدلته کوم چې ام اس اکسس په الی کې اند دین پرسنټ یو ګاټ اټ نو مطلب دا نه چې علمي رن دلی کوم نو ته علمي رن کمانډ ته زو دا به کې اصل کې ته پیښه به کنه لکه سه فار ایگزامپل ماته کیلکولیټر راته پکار شو اصل نو زه به الته کې رن ته بلار شمه او دلته به تولی کوم چې کیلک
and then press enter. دا د هغې نومونه دي خپل هغوی ورکړي دي شارټکټ شارټکټ یې ورکړي رن ته به راشي دې ځای نه او پرن کې به توري کې چې say for example calc and then click on OK button داسې به وکړي کیلکولیټر ماته اتوماټیکلی راکړي صحیح شو یو نو مخکې اصل کې زه ایډمنسټریټیو فولډر ته راځم لکه زه مای کمپیوټر ته راځم او بیا سی ډاکومنټ اینډ سیټینګ ته راځم بیا یوزرز ته راځم بیا لکه ستا دی دا که نه دا د مخالکه دی زرشا وغیره وټ ایور دا پکې موږ سره موجود دي نو زه به داسې کار وکړم چې بلکل دا ګورې سر سټارټ ته به راشم دې ځای نه اصل کې ګیټ بیک ګوره سټارټ ته راشي دې ځای کې رن ته او زه به دلته 3 ډاټس ورکړم یوه دوه درې انټر یې کړی ځای ډایرکټ یو مغز شاته راوستی نو څه رقم 3 ډاټه ده دا د څه رقم پاره لکه دا داسې که نه چې لکه مای کمپیوټر ته یو کس ماته وایي چې زیرشاه یوزر ته لاړ شه دې کې زما کار دی ډېره ما کتلي ډېر وایي که نه ما یوزر ته لاړ شه او بل زما یوزر ته لاړ شه اصل کې نو مزې دونه لري مای کمپیوټر ته راځم او بیا سی ډرایو ته راځم او بیا یوزرز ته راځم او په یوزرز کې بیا دا فالو کوم دې ځای نه وغیره وغیره نه مه راځه بس سټارټ ته راشي دې ځای نه رن ته راشي اصل کې او پرن کې څوک یوه دا نقطه ده مثلا یوه دوه درې دا نقطه ښکاري که نه به دا ډاټ ورکړه انټر یې کړه ډایرکټ به دې مغزې ته راولي بغیر بدون داسې دغه نه چې ته بل ځای ته لاړ شي او ډو وغیره وغیره ډو ناټ مه کوه داسې بس نو که ته دې ته وایي ایډمنسټریټر یوزر ورته ویلی شي ایډمنسټریټر یوزر که نه ټو برینګ ایډمنسټریټر یوزر یوزر ته راځي نو څه به وکړي اصل کې او بس رن ته به راشي او دا نه پس به یو دوه درې ډاټس په ورکړي اینډ دین پریس انټر بس دس از سو سمپل اوس زموږ د موسٹ امپورټنټ سیکشن په دې رن کې شروع شو ښه دا ډېر امپورټنټ دی هاو ټو ریموو وایرس فرام کمپیوټر وایرس خو زه د کمپیوټر نه څنګه ختموم که د چا کمپیوټر کې وایرس یې سپیډي بل کار نه کوي څنګه به وکړم اصل کې نو هاو ټو ریموو وایرس فایلز بالکل نو څنګه به کومه وایرس فایل به د کمپیوټر نه اصل کې څنګه ختمومه نو د هغې طریقه وړاندې دا ده اول ورته وګوره سو ګیټ بیک سټارټ ته به راشي رن ته او پرن کې به وړاندې ولیکې RECENT به ولیکې اصل کې ریسنټ به ولیکې چې کله ریسنټ ته راشي دا به اوکې کېدی سي او دا څونه فایل چې ښکاري که نه دا به ټول ډیلیټ به یې کېدی سي نه بس ختم به یې کړي ډیلیټ به د کیبورډ نه ومخې ته ګاټ اټ نه ټول به سلیکټ کړي او ډیلیټ به یې کړي بیا دویم نمبر سټارټ ته به راشي رن ته بیا یو دا شو که نه پروسس بیا به ورکړي شفټ 5 دا پرسنټ ساین ځان وکړي شفټ 5 چې کله شفټ نه نیسو نو بیا به دا لاین درکړي او چې کله شفټ کې نیسو نو بیا به دا بره درکړي څنګه ته فون یوز کوي که نه او پکې TAMP به ولیکي اصل کې ټیم temporary files او ګوره کله چې زه یو پروګرام خلاصوم که نه نو د هغې د وجې نه ما سره یو ټمپرري فایل جوړېږي بیا چې بندوم هم جوړېږي مطلب دا په خلاصولو بندولو کې ټمپرري جوړېږي ته ګورې نه کله چې لومبي ځل باندې ونډوز انسټال کړم ډېر فاسټ وي چې کله په هغې یو څو ورځې تېرې شي ډېر سلو وي اصل کې بیا کار نه کوي نو د هغې د وجې موږ سره د پروګرام د بندول او خلاصولو د وجې نه هلته یو ټمپرري فایل جوړېږي موږ سره اصل کې نو تاسو ته به لومبی شفټ 5 دا پرسنټ ساین ټیم په ورکړي او شفټ پرسنټ بیا ورکړي اصل کې داسې مطلب دا شفټ 5 به بیا وخت نو دا بس کې دا اوکې کې بس یا پریس انټر دا د دنیا غزا فایلز دي دا وګوره وینډوز د کله انسټال کړی دا ټول به درې ورځې نه کېږي او thousands of فایل له جوړ کړي دي اصل کې دا ټول به سلیکټ کم داسې ماوس سره وګوره دا ټول ماوس سره به سلیکټ کړي داسې ښه چې یو هم دنه پاتې نه شي داسې او شفټ ډیلیټ یې کړه بالکل ختم د کمپیوټر دیک یو څو فایل داسې دي دا ستا په استعمال کې دي اصل کې ډېر دا ته نشي کولی دا ستا په استعمال کې دي دا زما لا فی الحال یو کمپیوټر ریکارډر انسټال شروع د یو وینډوز نه کېږي نه دا نشي کولی تhank you I'm working enough in that see بل last number prefetch ته بلاړ شي start ته راشي دې رن ته او پرن کې بس یوز کې اصل کې ډېر prefetch به یوز کې اصل کې دا به یوز کې prefetch او دا به ځینې څه کې دا به اوکې کې بس کنټینیو ها why not راکړه ته وګوره دې کې دنیا فایل تاسو لوټ راته these are all the files
ورته select کوم اورال دا select کړی ځنه and just delete shift delete and then enter بس دا ختم your computer بیا به خپل کمپیوټر ریسټارټ کی اوس نه سر کوم ځکه زموږ ریکارډینګ دی بل you got it now دا درې میتھډز په ډیر تخم همیشه په یاد ساتئ خو مخه به تاسو دا به تاسو لومې بس کوم دي زنه لومې به run the last شمه او ور به کوم rec recent and then press enter بیا 2 نمبر بسو کې select all files full files به select کې او delete shift delete کا بس shift delete دا سم second number بیا به 1 بیا برن تلار شي بیا به تاسو کې الته به shift 5 یعنی دا percent بیا temp और बया shift 5 डाउन ठीक है ना and then press enter और दागे ना बाद बचे कम 2 नंबर select all files select all files and then shift delete press third number बया बरन तो वापस ला शे अल तबर के prefetch and then press enter and then 2 number select all files and then shift delete دا وکړه دا درې طریقې لاسه دا خو موږ سره هغه ټمپرری فایل چې څه پکا کړه هغه لمنځه وړي مطلب دستا مهم فایل نو ویسل اسه اضافي شي اضافي فایل جوړ شي او اوپن کلوز سره جوړ شي او فایلز اتوماتیکلی تعالی ختم او دې سره بیا وایرس هم لمنځه دي ټولر سي ځکه پریفیچ کې ده چې دا دوه ختم کې وایرس دی کې پاتې شي دا سره پریفیچ کې جو سونه فایلز تاسو لري ختم کا وایرس په پاتې کې که پریفیچ یوز نه کې بیا تاسو خامخا وایرس پاتې کیږي نو دا دوه چې کوم دي د سمپل فایلز لپاره دي او دا لاست نمبر چې کوم دي نو دا د وایرس لپاره چې پریفیچ نه ستاره ټول وایرس فایلز ختم شي اصل کې نو دا یو ایزی میتھډ دی چې وی درند لارې به دا څنګه کیږي مو سره درند لارې یو بل طریقه ته خو لکه اوس دا ما سره سنټرینو ډو کمپیوټر دی کنه د دې سری کې دی سنټرینو ټول څه وګورم Central do this. Could do the kind of 2.4, 2.2, 2.2. The do matlab that the dual dwa. तभी कुछ दो प्रोसेसर्स दे असल की यो करके यो न करिए असल के जबरदस्त कर को मदा चाहता पत्नी असल की सिंग दा मुसरा का शुरू किया how does it works और दा सिंग मुंगा कारू असल के एडिटर उस्ता पर कंप्यूटर के सिर्फ यो खबर माने रशवा खामखा कंप्यूटर रिस्टार्ट किया खा چې دا کله کارونو کې نوٹ دا دی ریسټارټ یور کمپیوټر خپل کمپیوټر بس کې अब ریسټارټ کې بس دا به مست کې د درې وړ کمان نه بس صحیح نو موږ خبره د سنټرینو ډو کوړه دا ډو نه دی ډو د چې لیکل اصل کې د دې مطلب ډوول دی اصل کې د دې څه د موږ سره اصل کې مطلب ډوول مطلب دا چې تاسو په کمپیوټر کې dual two processors دي اصل کې ډیر two processors پکې لګېدلې دي نن سبا وی Core i3 نه Core i5 پکې پنځه پروسیسور یې کورز پکې پروسیسرز کورز پنځه دا خپل کور یې پروسیسور دا پروسیسر د ما سره کنه سونه کور زیاتیږي اقم رچ کم دي سپیډ زیاتیږي سونه چې کور کمیږي امر سپیډ کمیږي اصل کې نو زمونږ په دې کمپیوټر کې فلحال وینډوز صرف یو کور استعمالي زه غواړم چې دوه کورس په استعمال کړم د پروسیسر زما د کمپیوټر فاست نور کارو کی نو دا لپاره سٹارټ رن ته براشي دي نه او پرن کې بوتور کې ms config بوتور کې ms config config in Microsoft configuration او دا څو کدي زنه دا کې کباس را بشي اصل کې بوت تا come to boot یا براشي اصل کې advanced options تا او البته صرف کې دي number of processors ټیک مارک په ان کې او لاست سبو والے دي کې 2 بوال اصل کې او maximum memory RAM دا والا باس چې ستار RAM ټول استعمال شي you got it now دا وکي کې دي زنه خودی د پاره با خامخاته کمپیوټر ریسټارټ کې ښه نو تاسو پر ماته چې ریسټارټ یور کمپیوټر زمنا exit without restart ځکه فلحال زما ویډیو ریکارډینګ شروع دي ته پېښ وکنه so how to bring all processor and maximum memory for Windows 7 no Windows 7 سفر څنګه کیږي نو Windows XP کې مداسي کیږي اصل کې سیم نو به براشم دي چې راندا
और उनके बोली कम ms configure and then press enter दा भी यूज कर सकते ms config and then press enter बिल्कुल चकला दा यूज कम या बराशम असल के 2 नंबर ऑप्शन था you meant alt ta दा format is your type हाँ तेज दे दा वर्क बिया चकम दे boot option था बराशम बिया पाई के चकम दे advanced option था बराशम दिसे के और advanced options ना बात चकम दे जब चेक कमल था number of processors और जब सो कमा को 2v2 वाली को 3v3 वाली को 4v4 वाली करेक्ट ना सुरेश दाखला का वाखला सर के डेट से और तब नंबर बसो के चेक टू मैक्सिमम मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी चकम दे ए दबा टिक मार्क आन की और बस या बसो के जस्ट ओके एंड देन 4 नंबर रीस्टार्ट योर कंप्यूटर दा खपल कंप्यूटर बस के दावा रीस्टार्ट कैसे दा दा यो आसान मेथड दे मसला बिल्कुल जब या कंप्यूटर रीस्टार्ट कम एंड देन my computer will be faster than it was before اغه نه چې کوم مخ کېو هغه اتوماتیکلی فاست شي تیز بشي ما سره اصل کې ډیر نو درن د لارې دا یو څو طریقې موږ ډیر زیات استعمالول شو یو بل ډیر لاست نمبر مهمه طریقه چې هغه موږ ام کلاس کې نشټیچ کولې اې باندې موږ فولډر فایل به سټوډنټان ګوري داسي چې یو فایل د ما سره سه فار ایگزامپل اګه ګورخه تا یو فولډر دیتا سره دی ځکه لکه د ډرایو کې تاسو د ډي سیم کې ستا پکچرز سه فار ایگزامپل از دین ها دا فوټوز دی ما سره اصل کې زوام چې دا فوټوز چې کوم دي دا څه کما دا زه هایټ کم چانس دا فولډر څنوم دی ما سره ډي سیم نوم دی ډي سیم ډي سیم نوم دی کنه زه به دا درن د لارې څنګه هایټ کوم زه غواړم چې تاسو پته ونه لګي اصل کې دا ډي سیم فولډر زه هایټ کول غواړم نو سٹارټ تبرا شي رن تبرا شي او پرن کې به دې کولی کړم به ATTRIB attribute کی خیر دا کمانڈ دی کو زوته زوت کې نستا چاسته خو امپورټنٹ دی attribute space دا کوم ځای کې پروت دی جی کې دی زب جی ډبل ډاټ وتا شفت دې سره دا ورکمه دا ډبل ډاټ دا وتا کوم ځای سره ډاټ شته کنه او بیا دا دې دا بیک سلیش وي دا بیک سلیش دی مثلا بیک سلیش او دا فولډر سره د ما سره डी सिमेनुम देखना दा बस स्पेस बया वर्की स्पेस अगर वर्की प्लस एच हाइड है करा अब बात से एक्सप्लेन करूँ ठीक है दो के का पास हेलो रन जीत लर्शा DSIM let's see زبا دلته دا لیکچر یوز کوم سیده سیکنډ لیکچر دی کنه دا یوز کوم سیکنډ لیکچر start the operation this run the program just say for example attribute g talasha और पाए के g के backslash second lecture से कम मास रहे देखा ना आगे का प्लस h का असल के हाइड है करा ओके Because your folder don't commence. My folder. Right. Attribute space. उस डी देखा ना. My folder plus h. Done. मेरी फ्लैश किस तरह से मुश्किल आती. हाँ फ्लैश किस तरह मुश्किल शता. शता का ना. बस भाई किस प्रॉब्लम दे रहा हूँ. कैसे करे? रन ताला लंदे से ना. वापस रावला. Gora. Like a master your folder they say for example this is my folder दे असल के और जो वाला मुझे दा दरन दलार चारा पार्ट का असल के फिर हाले उन्हें गोरी वो स्टार्ट तबरा शरण था असल के you got a call
بله نه ګوره نو زه به دلته راشم دلته به ولیکم چې اټریپ سپیس دا کوم ځای کې پروت دی مای فولډر په ډي کې پروت دی که په D کې نه پروت دی. ډي ډبل ډاټ ډبل ډاټ بیا بیک سلیش فلیش او دې نوم دی پلس د دې فولډر نوم بیا واپس ولیکي د دې نو مای فولډر نوم دی که نه نو زه که سمال لیکم کیپټل لیکم مای فولډر ورته ورکړه سپیس په خامخا خاص په پلس ایچ and then okay pass hide show چټي او سړي کې there is no this folder is empty نشته ما سره فولډر کې څه نشته نه د بس ډرایو کې نشته د ډرایو د دې دلته فولډر وي ها او د ډرایو کې تاسو ته چې راځي دې کې وګوره وس نشته پکې دې کې نه بیا سٹارټ تراشه بیا رن تراشه دې سينه او څوک دلته کې د ار څخه په خپل ځای پرېدا او د پلس اچ په ځای ماینس اچ وته ورکړه بس माइनस एच सर आप खपल बांध रहा है अनहिडन की बताता अनहाइड की बताता असल के बस बता माइनस माइनस प्लस एच सर बा हाइड कीगी माइनस एच सर वापस रासी وما طریقه ده एच لمن دوړې ام لیکي ها دا سره رقم دی کوم دا ګوره لکه پلس اچ سره به هایټ کیږي پلس اچ سره او کوم ماینس تر کو واپس نو پلس اچ می جوړ کو دی هایډ یې کراتا got it ना वापस रन तरालम दे देना और माइनस एच सर बजे तास ऑटोमेटिकली वापस पद सरस गोरे द माइन द प्लस में जो सर का माइनस होता होगा माइनस एच एंटर का ऑटोमेटिकली ताले बदल की याद साथा सिंग चल बके जीता तो लग ज्यादा दको मदे से ना कौन यार बेस्ट देखो गोरे बे तरीका ته خیمه نو how to hide and unhide any folder څنګه کې مسره نو رابشه رن تا او اول بتا سره فولډر موجود دي کنه کپډی کی تاسو سره فور ایگزامپل نوٹ چې پر سه پډی ډرایو کې ما سره یو فولډر دی او دا غنوم دی مای فولډر دا ما سره دا فولډر نیم دی خیر کو کیپټل کو سمال خیر کو سپیس په کې ډزنټ میټر سو د ډیکلیس په کې نشته دی سو ګیټ بیک رن تبل شي رن کې بولی کېلته کې اټریبل او بیا سپیس په خامخا ورکې یو سپیس بیا بډی ډرایو تراشي بیا بیک سلیش په وخت او دغه فولډر نیم لکه مای فولډر بیا دې ترمنځ به سپیس نه ګورې ښه د ډی ډبل ډاټ بیک سلیش مای فولډر مینز بیا به سپیس د فولډر نه بعد ورکې plus h sir bata sir hide shi did you understand no plus h sir bata sir automatically sikegi da hide ki minus h no da asal ki the hide folder da par de masa unhide folder da par be singe ki just go back unhide folder da para umda command है umda method de asal ki masa और सिर्फ the plus h पजेवा सिस्टम वालों में माइनस h ना माइनस का बस दिखते आ फोल्डर बता सर ऑटोमेटिकली रश ओपन की हाँ बजान दा टूल असल की मासरा दरन कमांड स्टोरी वा असल करन सा पर इस्तेमाल की जो प्रोग्राम्स डेर पासान असर खलास करना we can open a program very easily डे पासान असर मुंगे यो प्रोग्राम खलास सोल्यूशन दागे दा पर असल की रन कमांड अप्लाई को शॉर्टकट है मुसर से विंडोज की प्लस आर दा मिसाल दे दा एग्जांपल्स दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन कमांड ने सिंगराजी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिंगराजी पावर पॉइंट सिंगराजी हाँ एक्सेस सिंगराजी कैलकुलेटर मुसर सिंगराजी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ते सिंगजूंगा हाउ टू रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर खबर मुकला और हाउ टू गेट प्रोसेसर सिंग कार मुकासल के देर और बल मुका चिकम दे देर हाइड دا ډېر مصر اصل کې د رن کمانډ خبره وا چې آی رن کمانډ څه لپاره استعمالېږي بالکل هیلپ اینڈ سپورټ تراشه اصل کې ډېر جو سی هیلپ اینڈ سپورټ د لپاره استعمالېږي چې مال د یو سباره کې رانه مال کومک را سره کی بس نوم نه ظاهره دې مال صرف هیلپ را ترای کی سو کو زه ته کوم چې فار ایگزامپل وینډوز 7 باره کې ماته معلومات را ترا کا
بس ور کوله داسې اضافي دنیا معلومات د سره دي سرچ کده سره داسې دنیا معلومات ته مو سره what's new in Windows 7 Windows 7 ترا شو ګوره دنیا معلومات تل درکې اصل کې داسې ګوره دا هغه انفارمیشن دی ما سره so we can get back دا ټول معلومات دي چې مالې سي طریقې سره سکول شي را کولی شي اصل کې ډېر نو ګوره د څه باره کې چې ته معلومات غواړې بس دې ځکه سرچ کوه خو د څه د پاره بته چې کوم د انټرنیټ سره کنیکټ کیږي که تعالی دنه کې ته خامخا انټرنیټ ته کیږي نو ګوره 1 by 1 د تاریخ کار کې چې څنګه دا کیږي دا غتا سره ایروپیک ته کنه چې ایروپیک څنګه کار کوي نو هغه تاسو سره دې ځکه خولې ګوره get the picture shown open with the full screen preview نو ګوره کته شي تاسو تاسو کو ته دا دې ځای تر وړي دا به تاسو اتوماتیکلی په دې سکرین باندې داس کی داس بکی کنه ګوره دې ځای داس کنه ما سره ما طریقې ما سره یوز کنه اصل هغه پاسه داس کنه پاسه خپل عادي دا اصل کې ایرو شیک ما کې وته موږ ساید بای ساید بالکل دا مو سره هیلپ اند سپورټ کار اصل کې ډیر ما کې وسره شم کنه ډیفالت پروګرام تر راشه اصل کې دا لیکچر موږ وایند اپ دا موږ وایند اپ خو تاسو بیا کمانډ